بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ځل بیا راځو د ګرامر برخې څخه سبجیکټ پیژنو. سبجیکټ څه شی دی او ولې موږ باید سبجیکټ زده کړو، څه ګټه یې ده. نو سبجیکټ په هره جمله کې استعمالیږي. مثلا موږ به راځو لومړی باید تعریف وکړو. سبجیکټ: The doer of an action is called subject. The doer of an action is called subject. راځو پښتو ته. سبجیکټ وایي فاعل ته. فاعل یعنې د یو عمل اجرا کوونکی. نو تعریف یې داسې کوو چې د یو عمل اجرا کوونکي ته فاعل وایي. پښتو کې داسې ده معنا چې د یو عمل اجرا کوونکي ته فاعل وایي. The doer of an action is called subject. د یو عمل اجرا کوونکي ته فاعل ویل کیږي. نو اوس راځو سنټنس کې استعمالوو چې په کوم ځای کې استعمالیږي. مثلا په هره زمانه کې دا استعمالیږي. نو زه راځم present continuous tense کې لومړی استعمالوم چې I am going to city. I am going to city. دې معنا دا چې زه ښار ته روان یم یا زه بازار ته روان یم. په دې جمله کې I چې شو I سبجیکټ شو. I څه معنا؟ سبجیکټ، یعنی یو عمل ترسره کړو. چا ترسره کړو؟ ما ترسره کړو. نو په جمله کې I چې شو هغه سبجیکټ شو. I am going to city. زه ښار ته روان یم. نو عمل ما ترسره کړو، نو دې ته سبجیکټ ویل کیږي. مثلا he is washing the car. He is washing the car. هغه موټر مینځي. هغه موټر مینځي. په دې کې هی سبجیکټ ده. موږ مخکې وویل چې سبجیکټ یو عمل اجرا کوونکي ته ویل کیږي، یعنی چې څوک یو عمل ترسره کوي، هغه که هی وي، شي وي، آی وي او یا نیم وي. هغه که سینګولر نیم وي او که فلورل نیم وي، نو دا پروا نه کوي. نو په دې جمله کې هی یعنی هغه یو عمل ترسره کړو چې موټر مینځي. نو هی سبجیکټ شو په دې جمله کې. راځو بل سنټنس ته. چې I play cricket every day. I play cricket every day. زه هره ورځ د کرکټ لوبه کوم. په دې کې I سبجیکټ شو. مثلا یا علي وښیو چې علي play cricket every day. علي play cricket every day. علي هره ورځ د کرکټ لوبه کوي. نو په دې کې علي سبجیکټ شو، یعنی یو عمل یې ترسره کړو، یو کار یې ترسره کړو، دې ته سبجیکټ ویل کیږي. راځو بل سنټنس ته. مثلا Zia and Ali smoke cigarette every day. Zia and Ali smoke cigarette every day. زیا او علي هره ورځ سیګرټ څکوي. زیا او علي هره ورځ سیګرټ څکوي. په دې کې زیا او علي دواړه سبجیکټ دي، فلورال دي. زیا او علي دواړو په ګډه سره سیګرټ څکوي هره ورځ. نو په دې کې زیا هم سبجیکټ شو او علي هم سبجیکټ شو. نو همداسې نورې تاسو خپله جوړې کړئ. تاسو کولی شئ دې څخه زیاتې جوړې کړئ. دا چې ویډیو اوږده نه شي، نو په دې خاطر ما یو څو مثالونه درکړل. نو نور کولی شئ تاسو جوړې کړئ، ځکه چې دا بیخي اسان دی. تعریف یې ما درته وښودو، طریقه مې درته وښودله. نو نور کولی شئ چې تاسو یې جوړې کړئ. که کوم ځای کې مشکل وي نو کمنټ وکړئ. او هیله کوم چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه. او یوه یادونه، هیله کوم که چیرته د ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او کمنټ وکړئ. ډېره مننه. تشکر.